این خالی شیشه است، شیشه شفاف است. آیین چادر است و آیین است که فلزکاری میکنیم، دایره جور میکنیم. دایره به می شکل بیضه‌ای جور میشه که بس 4 جهت نور افته و بگیره. این فقط در یک نقطه باشه که نور افته از 4 طرف جمع کنه، در یک نقطه نور افته و بیایه. د سی جی ټین پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلام. د انرژي ستونزو ګڼې کورنۍ اغېزمنې کړي دي او اوس مهال د بدیلو لارو په لټه کې دي. په پلازمینه کابل کې په دې وروستیو کې د دغه ډول لمریزو نغریو دود زیات شوی دی او ډیری خلک له دې ډول جوړ شویو نغریو څخه استفاده کوي. دا د لمر په وسیله باندې حرارت کوي او په دې ډول باندې سره تودوخه رامنځته کوي او خلک اوبه او ورته نور خواړه په همدغه لمریزو نغریو باندې پخوي. دا چې د دغه لمریزو نغریو دود ولې زیات شوی دا، ولې خلک اوس د غاز او نورو سونتوکو په ځای باندې له دغه ډول نغریو څخه استفاده کوي. په ننني پروګرام کې به بشپړ معلومات په دغه اړه باندې درکړو او د دغه لمریزو نغریو له جوړونکو او د کابل ښار له اوسیدونکو سره به خبرې اترې ولرو. اول فضل احسان خداست. استعداد خداوندی است، یک امانت است. هر کس که یک اختراع میکنه و یک خدمت در وطن است. دیگه ای امی دیشایی را که ما جور کردیم سولرای یا منقلای آفتابی است که از طریق انرژی هفته این انرژی هفته میگیره پس انعکاس میته به زیر چایبر زیر دک. ما در این سیستم خود میتونیم در این منقلای آفتابی خود آب جوش کنیم. مثلا هفته نرمال باشه در 45 دقیقه 4-5 لیتر آب جوش میکنه که آلودگی نداره، بسیار تر خوب برای محیط زیست ما و شماست. و در 1 ساعت و 1.5 ساعت تا 1 ساعت و 40 دقیقه لوبیا، گوشت، نخود چیزای سخت نرم میکنه. بله این خالی شیشه است، شیشه شفاف است. آیین چادر است و آیین است که فلزکاری میکنیم، دایره جور میکنیم. دایره به می شکل بیضه‌ای جور میشه که بس 4 جهت نور افته و بگیره و اینا عملا اینجا برای شما تو میتیم سیام کنین. اینا زیر چایبر سعی کنین میبینین اینی تنظیم میشه. اینا مستقیم شوای حرارت زیر چایبر است. عبدالمتین نوري وایي چې یو کال یې د دغه لمریزو نغریو په جوړولو کار کړی او له تیرو 8 میاشتو راهیسې یې تولید پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې اوس مهال د دغه نغریو دود زیات شوی او دوی ټولو ولایتونو ته لیږد هم پیل کړی دی. الحمدلله مشتریایی را که دادیم راضی هستند، قناعت دارن. یک چیز هست که بدیل نداره، فقط خریدش یک بار است. میخری و داینده کدام مصرف انرژی غیر مصرف انرژی خدایی هفته و دیگه مصرف انرژی نداره. بس کار ما کار نوآوری است. ما چندین اختراع دیگه هم کردیم الحمدلله. کار ما شرکت خدمات تولید حرارتی و زراعتی است. همین کار گرمایشی است. 1 سال میشه که در سر از این کار کردیم. اینا تقریبا 7-8 ماه میشه که فعالیت داریم. مشتری ها را دادیم، داخل ولایت ها روان کردیم، راضی هستن الحمدلله. اول خود ما را جور کردیم. اولین بار هم خود ما میره ابتکار کردیم، جور کردیم. حال در بازار که پخش میشه دیگه یک کار ساده است. کل هموطنا دستکاری میکنن و جور میکنن. مصرف از این سر از این مختلف از دیگه اندازه داره. از 4000 تا 5000 تا 4800 مصرف ما یک 500 یا 800 فایده رو روش میندازیم در بازار عرضه میکنیم برای مشتریای خود. کیفیت از کاراییش ما گارانتی میکنیم. این کدام وسایل برقی نیست یا کدام وسایل گازی نیست که خراب شه بسوزه. فقط خرابی از این که از جهت هفته و تو بخوره کار نمیکنه، باید طرف جهت هفته و تو بخوره. ما برای مشتریای خود یک راهنمایی حق دارن که باید برشان راهنمایی کنیم که با چی شیوه با چی سیستمی استفاده کنن. دیگه کدام مشکل کدام وقت اگه شیشه جام چیزشون خطا میخوره پس شیشه عادی جایگزینش. تقریبا اینا نیم ساعت میشه که با هم هوا ماندیم میشه شما دستان بزنین. والا سهولت از این هر چقدر حساب کنید بدیل نداره. به خاطر از این یک کار بزرگ از این با وطن ما است که
آلودگی نداره. اگر ما و شما گاز استفاده کنیم، اگر چوب استفاده کنیم، اگر سنگ زغال استفاده کنیم، در مجموع یک آلودگی داره به وطن ما. چقدر ضررش ما و شما متضرر شدیم، وطنهای ما دیده. دیگه بسیار بدیل نداره، بسیار یک طرح خوبش است، بسیار یک کارایی بالا داره میتاره. چون افغانستان خوشبختانه پیشترین انرژی هفته و ما در دنیا در افغانستان داریم. در افغانستان خوب نتیجه داده، خوب کار داده. انشاءالله امید داریم که دروازه واز شه، ما در خارج میره صادر کنیم. فعلا به کل ولایت افغانستان ما سفارش داریم، زنگ میزنن سفارش میتن، باز ما در ترمینال در جایی که وقتشان آدرس میته تسلیم نفرشان میکنیم، پیسه ما را میته تسلیمشان میکنیم. خیلی مشتری ها استفاده میکنن، قناعت دارن، راضی هستن. نظر بر ولایت هفته و یا فرق میکنه. یک جای زودتر گرم، یعنی جلال آباد مثلا گرم است، بسیار زود پخته میکنه، بسیار زود جوش میه. بامیان سرتر است، یک تفاوت چیز داره. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د طبیعي سرچینو له پلوه خورا بډایه بلل کیږي. دا خاوره یو نه ختمېدونکی نعمت لري. لمر هغه لمر چې هر سهار د دې وطن په غرونو، دښتو او کلو رڼا خپروي. اوس مهال د همدې لمر له برکته په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې خلک د لمریزو نغریو په مرسته خپل خواړه پخوي او د تیلو، ګازو او لرګیو له مصرف پرته پاک او ارزانه انرژي ترلاسه کوي. این فقط عجز داره لالا قندم. اینجا فقط اینمیشه را که میبینی فعلا این اگیسون دار روتی نور اینجا نمیزنه. این فقط یک نقطه باشه که نور رفته از 4 طرف جمع که در یک نقطه نور رفته و بیایه. نور رفته و که بیایه باز اینجا مجلس میشه، پخش بلند میشه یک بغل لگه بغل که در نور رفته و یک جای بیایه حرارتش زیاد شده و نمور جوش کنه. این خوب در نظر به گردش هفته است. هفته خود گردش میباشه، هر طرف که میره میتونی را متطاوتی برش، میتونی که باز از یک نقطه اینجا مجلسش کنی، این را تا بالا کنی، دورش از این طور میکنی تا بالاش از این رقم میکنی. دغه ساده و ارزانه وسیله چې د لمر د وړانګو له لارې تودوخه تولیدوي کولی شي خواړه په همغه ډول پاخه کړي لکه دودیز نغرې. حسین چې په کابل ښار کې اوسیږي وایي چې له هغه وخت راهیسې چې دا نغری اخیستی نه یوازې د ګازو پیسې یې سپما کړې بلکې د کور دود هم ورسره کم شوی دی. این خب به خاطر از آلودگی به حساب بیغم میشن مردم، از دیگه از انرژی به حساب بدون مصرف هستن و می حساب بسیار سهولت دارن. مصرف گاز کسایی که مثلا توان داره خب پره میتونن، کسایی که توان ندارن با واقع نمیتونن پره کنن. خاصی ما نیست که به حساب هر کسی که به حساب می کارا را دست میذارن، پیشرفت میکنن، ترقی میکنن، باعث افتخار مملکت هستن. سره له دې چې لمریز نغري د لمر له طبیعي انرژۍ څخه ګټه اخلي او د چاپیریال د ککړتیا مخه نیسي، خو بیا هم له ځینو ستونزو سره دغه انرژي مخ ده. په ژمي یا هغو ورځو کې چې لمر پټ وي دا نغري کار نه کوي. همداراز ټولې کورنۍ داسې ځای نه لري چې نغري هلته مستقیم د لمر وړانګې واخلي. خو خلک وایي چې د ځینو نورو اسانتیاوو له ورزیاتېدو سره دا د افغانستان لپاره یو دوامداره حل کیدای شي. افغانستان دورانی وقت خرابه ده، خلک څخه ضعیفه دي، دا کولی شي هم د ګاز نه مصرف کم د ورځني هم د هوا نه، ځکه چې لمریز غدي کوي هوا نه رقیب خو موږ تقریبا یو څو میاشتې مخکې د قاری صاحب خدمتونه واخیستل، بس ډېر تر خوشحاله ورځني خلکو استفاده کوو، هم مصرف کم ده هم د ارزګي او جلوګیري کوي.